د مرسته وکړې د پیج درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د بېوسه او غریب کورنۍ د جملې نه یوې بلې داسې اړمنې کورنۍ ته راغلی یم چې زما تر څنګ ناست سپین ږیری ناست بوډای د کور سرپرست دی. دا سپین ږیری چې د وروسته ورځ ګرځي، کله په شا پیټې چلوي، دلته بل داسې کاروبار نشته، ګرځي او درانه پیټې په اوږو ګرځوي چې دغسې سپین ږیری د جومات سره او په کور کې دغسې فامیل سره ناست خوند کوي. خو افسوس چې د غربت له وجې دی په دې کمزوري صورت باندې اوس هم پیټې چلوي. راځو او د ده سره څو خبرې لرو. زما نوم توغان کاکا ته څه کار کوي؟ زه بس لاری ماری راتشوم په دې سپینه ږیره، نوره څه وس هم نه لرم، نه مه مزدورۍ څوک شته، نه هېڅ شي واړه راغاړي او بس دا خوله کې م غاښ رینه هم نشته او په دغه مجبورۍ کې او په دغه علاقه کې موږ دا لاری راتشو د مجبورۍ نه راتشو چې واړه رانه خرابه نه شي. نو رزق مالک الله دی، ورکوونکی هغه دی او اخیستونکی هم هغه دی. خو 14 بچي او 2 ښځې مې مړه دي او نوره مې نه خدا کوي کته وسه شي او نه پورته. او توغان ماما بچي دي 14 دي او اوس خو ژمی را روان دی. په ژمي کې ته دوی لپاره کوم مشکلات لري؟ دغه چې موږ وکاته نه یې کورتۍ په غاړه شته، نه یې بوټان شته، نه یې جرابې شته او دوی به ژمی همدغسې تېروي. همداسې به مجبوري نه تېرېږي، زما وسه نه شي. لاری راتشه کړم، هغه مې باتینګړو له راوړم، که دوړه وله په راوړم، مریض په سنبال کړم، وسه مې نشته او بس هېڅ وسه مې نه لګېږي ځکه چې وسه مې شوی زما دغه سپینه ږیره مې لاری نه راتشولې کرار به ما خدای عبادت کړی. د خدای عبادت ته مونږ داسې نمونه کې دغه یو چې کله جامې به المازې او کله څنګه او کله څنګه د مجبورۍ نه، کله هلې منډه او کله دلې منډه، خو بس هلې ځلې وو او بس دغه بچو له لږ لږ دغه راوړو، خو وسه م ولاکې نوره شي نه شو کړی، مزدوري نوره نه شو کړی، ماندی و، شا مې پیټو نه یو، د ګرځېدو نه یو، بس دغه یو چې نمر ته پراته یو او نمر نه بل ژوند زموږ اوس نه شي، خو مجبورۍ نه منډې وو. قدرمنو لیدونکو د توغان کاکا خبرې تاسې واورېدې. په بعضې ځایونو کې که تاسې بعضې خلک ګورئ هغوی لګیا وي درسته ورځ سوال کوي. توغان کاکا وایي چې د سوال نه ماله مرګ ښه دی، سوال نه کړم په ملا باندې پیټې چلولو باندې راته ځان ښه ښکاري، خو سوال هېڅکله نه کوم. توغان کاکا تر اوسه خو داسې څوک نشته د په دې کلي ګاونډ کې یا په دې هغه کې خو داسې مرسته څوک در سره چا نه ده کړې؟ نه الله نه را لاندې بنده ذات ما سره نه ده کړې، یو رقم هم نه را سره کړې. هغه سرسایه را کوي په منډه ملای را کوي او که زکات را کوي په منډه ملای را کوي. ولا کې داسې نمونه مې را کړې چې دی بې سوره او بې چین چای، خو بچو سره تشی را زیات شي مونږ ته یې ونیسي کینې. بس دغه سپینه ږیره مې لاری راتشو او بس دغه وړو له دغه په راوړو ټیپر او سابه او دوړه او ډانګتر او دا ټیله په جوړو او نه پشي دا هېڅ شی نه پشي، جراب یې نشته، پښو مې کورتۍ نشته، جامې نشته او بس خدای کار کا کړي ولا کې نوره وسه شي چې توغان ماما د دې د مکتب وس هم ستاسې نه په مکتب نه نشته هېڅ شي دغه هم نشته. توغان کاکا که دا راته ووایي ستا عمر څومره دی؟ یارې عمر به مې 80 ته رسېدلی، 80 مې به کې وتلی او دلې به نه وي تر. او کله چې ته په کوم وخت کې پیټې په ملا باندې وړې که نه نو د دې کمزورتیا له وجې خو به ته دام نه شې وړی؟ نه وړی نه شم بس مجبور یم د خلکو سپکې سپورې به هم درته خلک کوي. بس کله تش ته مو ځان ته دغه کړم او کله تش ته چې څه دا لاری را خالي شي ځکه چې زه وړی نه شم په شا مې نه تورو چای بوری وړی شم نه رخت وړی شم هېڅ شی هم نه شم وړی خو بس سره روان یم پکې د ځیلی کې او بس چې روپۍ راوړو 500,000 روپۍ وګټو هغې مې ډاکټر له دارو وکړو تونه ابل بیګامه تونه پورې سړي ته وویل چې ما له دا وړوکې تونه راکړه 100 روپۍ کې کمې ویل چې اصل چې راوړې بیا به تونه درکړم او بل د ستوري تونه هم نه راکوله چې دا موږ له څه راکاندې یعنې په قرض هم تا سره دوکاندار نه نه کاندې را سره هېڅوک هم نه کاندې غیر د الله نه مواره بنده ذات ما سره مرستې او کومک نه یې کړی نه قرض راکوي نه په دغه راکوي راله په دې پاکې چې د نور زور نشته بالکل او دغه نه قرض هم نه را سره کاندې. نو درنو لیدونکو د الله تعالی قسمه قسم مخلوقات دی. توغان کاکا په کور باندې بل داسې څوک نشته
چې د دې دپاره مزدوري وکړي او دی په کور کې نه وي او یوازې لمونځ او یوازې په کور ناستې ته یې وزګار کړي. قدرمنو لیدونکو بیخي اړینه کورنۍ د هغو بې سرپرستو او یتیمانانو او د غریبو کورنیو د جملې نه دغه ده. که تاسې په خپل فامیل کې د دغسې ګلالیو او د دغسې یتیمانانو ماشومانو سره مرستې وکړي ستاسو فامیل به د الله تعالی د دغسې حال نه وساتي. دغه ماشومان ډېر ضرورتونه لري. دا اوس هم چې دوی ته موږ وکاته ژمی دی او د دې علاقې ژمی اوړی دواړه هم ډېر سخت دي. د دوی نه جرابې په پښو باندې شته نه یې کورتۍ په تن باندې شته. څنګه چې ستاسو ماشومان ډېرو شیانو ته اړتیا لري دغسې دوی هم ډېرو شیانو ته اړتیا لري. نو الله دې وکړي چې تاسې د دغسې کورنۍ سره مرستې وکړئ په خپله شتمنۍ کې د دې برخه معلومه کړئ. د دغې اړمنې کورنۍ ته په راتلو سره هغه ورور چې کوم ورور د کارخانو نه 50,000 روپۍ د زکات مرسته کړې وه ټولو یتیمانانو باندې تقسیم کړي. موږ د هغې کورنۍ او د هغې اړمنو کورنۍ د جملې نه توغان کاکا ته 50,000 روپۍ لاس په لاس ورکوو. 1 2 3 4 50,000 روپۍ 50,000 روپۍ دا اول ځل کومک د ما سره چې چا کړی الله دې د بچي او د په جنت کې د دله بیا باغچه ورکاندې الله دې په دې دنیا هم کامیاب کاندې او په هغه دې مالا کامیاب کاندې والله د بچي ته سل سره کاندې او والله دې په دې دنیا او په هغه دنیا دواړو مې خوشحاله لري چې ما سره کومک وکړ د سره دی الله وکاندې او چې الله سره ونه کاندې زه به څه وکړم خو دغه لوی خدای د سره داس کومک وکاندې چې دې نه ډېر کومک سره وشي دی په دې دنیا هم کامیاب کا او په هغه م او چې هر وخت زمونږ زړه دغه کاندې ده ته به مونږ دعا کړو خیره سره او دعا نه به دی مونږ نه هېرو بالکل به دی زه دعا نه نه هېروم شپې په 12 کې هم خلا چې ورته وکړم ځکه چې هغه وخت کې خلک ودی په هغه وخت کې چې هغه الله سوال قبلوي په هغه وخت کې به ستا او د الله ترمنځ راز ډېره مننه توغان مننه.